jungle. السلام علیکم. زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پشتو پوائنٹ باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. راځئ د ټولو اول ګورو سر خبرونه. په امریکا کې د پولیس د تشدد له کبله د مړ شوي سیاپام د وژنې خلاف د احتجاج سلسله لا اوس هم شروع ده. د کرونا وایرس لوږه لا نه ده ختمه شوې. د انسانانو ښکار یې په زور شور سره جاري ساتلی. وزیر اعظم عمران خان په ډاکټرانو او د طب په عمله باندې د کرونا وایرس د حملو په سختۍ سره نوټس اخیستی. د ارزانېدو نه پس په پمپونو باندې پټرول بالکل نه ملاویږي. عوام خوارزار ګرځي. د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر خیبر پښتونخوا ته د غنمو د فراهمۍ هدایات جاری کړي دي. بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د وړو قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي. د مسلم لیگ نن د مرکزی صدر شهباز شریف د نیولو دپاره نیب چاپې وهلې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې په ایسوپیز باندې عمل درآمد نه کوونکي ترانسپورټ او کاروبار به بندولی شي. راځئ چې وګورو اوس د دې خبرونو تفصیل. د کرونا وایرس خېټه لا نه ده مړه شوې. د انسانانو ښکار یې جاري ساتلی او په وطن کې خپلې پنجې مضبوطې کړي دي. په یوه ورځ کې کرونا وایرس اویا مړي وکړه. په پنجاب کې کرونا وایرس 43 کسان مړه کړه. دغه رنګې په خیبر پښتونخوا کې کرونا وایرس د 18 مړو کولو ذمواري قبوله کړه. په پنجاب کې د کرونا وایرس د مریضانو تعداد 20,850 ته، په سند کې 11,086 ته، په خیبر پښتونخوا کې 10,319 ته، په بلوچستان کې 4,514 ته، په اسلام آباد کې 2,900 ته، په ګلګت بلدستان کې 801 ته ورسېده. ترکی د کرونا وایرس د خطرې له کبله 6 یورپي ملکونو ته پروازونه. انډونیشیا د حج پروګرام منسوخ کړ. دارنګې په عراق کې مکمل لاک ډاون شروع شو. متحده عرب امارات په اقامو کې د 6 میاشتو توسیع وکړه. وایي چې تر اوسه د کرونا وایرس د لاسه په پوره دنیا کې په کم 4 لکه خلک مړه شوي دي. په امریکا کې د پولیس د تشدد په نتیجه کې د مړ شوي سیاپام د وژنې خلاف لا احتجاج اوس هم جاري دی. په لکونو خلک سړکونو ته راووته. احتجاج په پوره یورپ کې خور شو او برطانیې ته ورسېده. مشتعل مظاهرینو زبردست تشدد، لوټ مار او ګراو جلاو شروع کړی دی. په امریکا کې د مظاهرینو د روکولو دپاره پوځ طلب کړی شوی دی او کرفیو لګولی شوې ده. بلې خواته په مهذبه امریکا کې په مظاهرینو باندې انسوګیس او د لاټي چارج بېدریغه سلسله جاري ده. وایي چې جو بایډن حکومت ته د مظاهرینو خلاف د تحمل نه د کار اخیستو مشوره ورکړې ده. بلې خواته پخواني امریکایي صدر اوباما د مظاهرینو له طرف نه د تبدیلۍ مطالبه ستایلې ده. عراق په امریکا کې په مظاهرینو باندې د تشدد خلاف اقوام متحده ته د مداخلت اپیل کړی دی. د ارزانولو نه پس د پټرول پمپونو نه پټرول غیب شوي دي. عوام د شدیدو مشکلاتو سره مخ دي.
خلک په پېټرولو پمپونو باندې په قطارونو کې ولاړ دي، د پېټرولو اخیستلو انتظار کوي. خو بلې خواته انتظامیې د پېټرولو په دې صورتحال باندې بالکل سترګې پټې کړي دي او هیڅ ایکشن نه اخلي. وزیر اعظم پاکستان عمران خان په ډاکټرانو کې او په طبي عمله کې د کرونا وایرس د خورېدو په سختۍ سره نوټس اخیستی دی او دا هدایات جاری کړي دي چې د ډاکټرانو او طبي عملې د حفاظت دپاره دې په فوري توګه اقدامات اوچت کړی شي او د دې حفاظت د اولنۍ ترجیح وګرځولی شي او په دې ضمن کې دې ته هر قسم سهولیات فراهم کړی شي. نیب د مسلم لیگ د مرکزی صدر شهباز شریف د نیولو دپاره چاپې وهلې دي. د پولیس او د مسلم لیگ د کارکنانو ترمنځ د چاپو په دوران کې نوک جونک او زبردست تو می شوي دي. نیب دا چاپې په ماډل ټاون، جاتی عمره او د سهیل شوکت په دیره باندې لګولې دي. پولیس د شهباز شریف د کور نه بهر 100 غنټې موجود وو. نیب دا چاپې په اساسجات کیس کې په نیب کې د غیر حاضرۍ په نتیجه کې لګولې دي. د نیب ترجمان ویلي دي چې د دې چاپو د سیاست سره هیڅ تعلق نشته، بلکې نیب خپل آئینی او قانوني اختیار په عمل کې راوستی دی. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر خیبر پښتونخوا ته د غنمو د فراهمۍ هدایات جاری کړي دي. د ویلي چې هاري صوبې ته د غنمو فراهمي د حکومت په ذموارو کې شامله خبره ده. دا خبره د وفاقي وزیر خوراک او د پنجاب د وزیر خوراک سره د ملاقات په دوران کې کړې ده. بلې خوا د وړو قیمتونو د اسمان سره خبرې شروع کړي دي. ذخیراندوز لګیا دي په دواړو لاسو باندې پیسې راغونډوي. زوړ سټاک په نوي قیمتونو باندې لګیا دي خرڅوي. څوک هم تپوس والا نشته او نخکاری. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دي چې په ایسوپیز باندې عمل درآمد نه کوونکي ترانسپورت او کاروبارونه به بندولی شي. د دکانونو د کولاو ساتلو دپاره د یوې ورځې اضافه کړی شوې ده او ټایم د 9 بجو پورې اوږد کړی شوی دی. د وی چې د بین الاضلاعي ترانسپورت د شروع کولو دپاره کار جاری دی. د زیاته کړه چې د خلیجي ملکونو نه به د خیبر پښتونخوا د مړو د راوړو دپاره عملي قدمونه اوچتولی شي او دا وی چې دا وخت د بېځایه پراپیګنډو نه دی، بلکې قام ته د اتفاق او اتحاد سخت ضرورت دی. د اکسایز او ټیکسیشن پخوانی وزیر جمشید الدین کاکا خیل کرونا وایرس ووجو. دته کرونا وایرس شوی و. امینه منیر او رګزی د زړه د دورې له کبله حق ورسېده. یو بل قامي مشر مرتضی بلوچ هم کرونا وایرس ووجو. د پاکستان پیپلز پارټۍ مرکزی ترجمان مولا بخش چانډیو او داغه پوره خاندان ته کرونا وایرس وشو. ایم پی ای مدیحه نثار هم کرونا وایرس ماپ نکړه، دیتا او د دې خاوند ته کرونا وایرس وشو. کتونکو راځي چې وګورو چې دا خدا ترسا سړی څه وایي. अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार आप ना अपनी घर की छतों पर ना कोई ठंडे पानी का बर्तन छांव में ज़रूर रखा करें। यार ऐसे हज़ारों परिंदे धूप की वजह से मर रहे हैं ताकि यार उनको बचाया जा सके. کتونکو دې سره د نن ورځې دا خبرونه خپل اختتام ته ورسېده. د لوی الله په امان. کتونکو پشتو پوائنٹ ٹی وی سبسکرائب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول جوړ کړئ.